د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه او ځلانده ستوری نجیب ترکي جنازه ترسره شوه چې ملګرو د ده په جنازه کې څه وشول په همدغه ویډیو کې بشپړ معلومات درکوو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او زموږ وایټي کرکټ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. د کرکټ د نړۍ ځلانده ستوری او د ملي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی نجیب ترکي د جنازې لمونځ د جلال آباد په شیرزي لوبغالي کې ادا شو. د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي کې د نړۍ د کرکټ د ځلانده ستوري او ملي لوبډلې پیاوړي توپوهونکي نجیب ترکي د جنازې لمونځ د دې ولایت د والي ضیاءالحق امیرخیل په امامت ادا شو. د ولایت مقام په خبرپاڼه کې راغلی دی چې د جنازې په مراسمو کې د ولسمشر ستر سراکار، د ننګرهار والي ضیاءالحق امیرخیل، د کرکټ بورډ سرپرست اجرایي رئیس، د کرکټ بورډ د بېلابېلو برخو غړو او ولایتي شورا غړو، ملي لوبډلې اتلانو، د کرکټ مینوالو، اداري مسؤلینو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و. د ننګرهار والي ضیاءالحق امیرخیل د جنازې د لمانځه د ادا کولو وروسته د ارواښاد نجیب ترکي په مړینه خواشیني وښوده. شهید ته یې د فردوس جنت، د کورنۍ غړو، د کرکټ ملي اتلانو، د کرکټ بورډ ادارې او هغه ټولو مینوالو ته تسلیت مراتب وړاندې کړل. د افغانستان کرکټ بورډ سرپرست اجرایي رئیس نظیم جار عبدالرحیمزی د نجیب ترکي مړینه د افغان کرکټ لپاره لویه ضایعه وبلله او زیاته کړه چې هغه له دې مخکې شپږیزه لیګ کې هم د سر برخه کې ژوبل شوی و. د کرکټ لوبې د نجیب ترکي پیلیز ملګری شهزاد محمدي د ارواښاد په مړینه خواشیني وښوده او له خلکو یې وغوښتل چې د هغه روح ته دعا وکړي او کورنۍ ته یې تسلیت ورکړي. د ملي لوبډلې پخواني روزونکي تجمالک عالم او د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی کریم خان صادق د ارواښاد مړینه د کرکټ په نړۍ کې په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره لویه ضایعه وبلله او په وینا یې په مړینه یوازې افغانان نه بلکې د نړۍ مشهور لوبغاړی او مینوال هم خواشیني شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی ارواښاد نجیب ترکي د تېره اونۍ د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې په یوې ترافیکي پیښه کې ټپي او د 4 ورځو وروسته یې په روغتون کې د 29 کلونو په عمر له دې فاني نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د افغان کرکټ د ځوان لوبغاړی په 12 اوریزو او یو ورځنۍ لوبه کې لوبېدلی. نوموړی په 2014 زېږدیز کال کې د نړیوال کرکټ ته راغلی و خو له 6 کلن کرکټ وروسته نن په حق ورسېد. انا لله و انا الیه راجعون. او د دې ترڅنګ یې د افغانستان په ګڼو شمېر ولایتونو کې غیبي جنازه هم ترسره شوه.